د طالبانو د بریدونو له ډاره تر 1400 زیات افغان عسکر تاجکستان ته تښتېدلي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بریدونو له ډاره تر 1400 زیات افغان عسکر د تاجکستان خاورې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان د خاور دولتي رسنۍ د هغه هیواد د سرحدي چارواکو له قوله لیکلي چې 1400 افغان امنیتي ځواکونو طالبانو سره تر لنډو نښتو وروسته تاجکستان خاورې ته داخل شوي دي. په راپور کې راغلي یاد شمېر عسکر پرون یکشنبه د چنګاښ په 14مه وروسته له هغه د تاجکستان خاورې ته وراوښتي چې طالبانو د بدخشان په شکی، نسی، مایمي، شغان او اشکاشم ولسوالیو حمله وکړه. د بدخشان یادې ولسوالۍ له تاجکستان سره 910 کیلومتره اوږده شریکه پوله لري. د خاور راپور زیاتوي چې د تاجکستان ځواکونو افغانستان سره د ښو او بشردوستانه اړیکو له مخې افغان ځواکونو ته خپلې خاورې ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې هم 30 تنه عسکر د طالبانو له ویرې د پاکستان خاورې ته تښتېدلي وو چې بیا بیرته د نواپاس له لارې کابل حکومت ته وسپارل شول. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده زموږ په چینل کې ګډون وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ.